بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 14 نمبر درس دی. ان شاء الله نن به موږ د فعل ماضی گردان کو. د دې نه مخکې درس کې موږ د ضمایر گردانو کو. هغه ضمایر لازمي او ډیر زیات زده کول، ځکه چې دلته کې موږ سره په هر صيغه کې یو ضمیر ضرور لګي. هغه ضمیر موږ سره فاعل وي او د فاعل ضمایر موږ د دې نه مخکې هو هما هم هي هما هن انت انتم 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 انتن انا نحن دا 14 ضمایر مونږه زده کړل. اوس په هغه 14 ضمایر مونږه دلته کې په 14 صيغو کې استعمالو. نو ان شاء الله العزیز نن مونږه د علم الصرف گردان شروع کوو او ان شاء الله صرف تاسو دې بورډ ته ګورئ په توجه سره، نو تاسو به په هر صيغه باندې ان شاء الله پوه شئ. بیا د یادولو ضرورت به نه راځي. یو ځل دوه ځل دا ویډیو ګورئ ان شاء الله بیا به د ټول عمر کې نه هېرېږي. نو مونږ ان شاء الله نن د فعل ماضی گردان شروع کوو. اول پکې باس اثبات فعل ماضی معروف وایو. باس خو باس ته وایي، اثبات چې کار شوی وي هغې ته اثبات وایي، چې کار نه وي شوی هغې ته منفي وایي. او فعل ماضی تیره شوې زمانه کې چې کار شوی وي. او معروف څه ته وایي؟ دا موږ ټول اصطلاحاتو کې دا خبرې ویلې دي. معروف څه ته وایي؟ چې فاعل معلوم وي هغه ته هغه فعل ته فعل معروف وایي، او چې فاعل معلوم نه وي هغه ته هغه فعل ته فعل مجهول وایي. نو موږ به نن وایو باس اثبات. اثبات والا باس پکو، کوم چې اثبات والا باس یې لکه چې کار پکې شوی وي. او فعل ماضی یعنې د تېره شوې زمانې اول موږ زده کوو. او معروف چې دی هغه چې فاعل به معلوم وي. نو نن موږ ان شاء الله موږ یو صيغه اخلو، د نسواره صيغه اخلو. د نون سواترا معنی د مدد کول. نون سواترا معنی سره مدد کول. په دې نون سواترا کې موږ سره دا نون سواترا را سره فعل دی، دا موږ سره فعل دی. او په دې نون سواترا کې موږ سره یو ضمیر پټ دی، همون ته په دې نون سواترا کې نه ښکاري. ان شاء الله په دې نورو صيغو کې به راته ښکاري، خو په دې کې راته دا ضمیر فی الحال نه ښکاري. نو په دې باندې موږ بالکل په غیب باندې ایمان دی، یعنې دې کې موږ هو ضمیر ګنو به ان شاء الله د هغې معنا به پکې کوو. نو دې کې دننه هو ضمیر فاعل دی، هو ضمیر فاعل. نو اول به موږ د دې هو ضمیر معنا کوو او بیا به د دې نون سواترا معنا کوو. د دې نون سواترا معنا د مدد کول، مدد کول. ٹھیک شو؟ دا د نصرون نه اخیستلی شوی دی. د نون سواترا معنا د مدد وکړو، مدد وکړو. نو چا وکړو؟ هغه هو دی. نو موږ به اول د هو معنا وکړو. د دې نه مخکې ضمایرو کې موږ د هو معنا زده کړې وه. هو معنا د هغه یو مذکر غایب، هغه یو مذکر غایب. او دلته ورته موږ واحد لیکو چې واحد مذکر غایب، واحد مذکر غایب صيغه اول زده کوو. په دې نسواره کې د نون سواترا معنا د مدد کول، او په دې کې دا نون سواترا فعل دی، او په دې کې دا هو ضمیر پکې فاعل دی. نو اول به موږ د دې هو ضمیر معنا وکړو، ٹھیک شو؟ او بیا به ورپسې وروسته د فعل معنا کوو. نو د هو ضمیر معنا ده هغه یو مذکر غایب، او د فعل معنا ورپسې وسوکا. نو د فعل څه معنا ده؟ د نون سواترا معنا ده مدد کول، مدد وکړو، مدد وکړو. او فعل ماضی ده، نو ورته به ووایم په تېره شوې زمانه کې، په تېره شوې زمانه کې. نو ګورئ چې موږ سره اوله صيغه واحد مذکر غایب صيغه موږ سره تیاره شوه. په دې کې دا نون سواترا فعل دی، او په دې کې دننه هو ضمیر فاعل پټ دی، هغه موږ ته نه ښکاري. د هغې هېڅ یو علامت موږ ته پکې نه ښکاري. نو بس په نسواره کې د واحد مذکر غایب په صيغه کې هو ضمیر فاعل وي، واحد مذکر غایب صيغه کې هو ضمیر فاعل وي. نو اول به موږ دا هو ضمیر فاعل معنا وکړو، د هغې نه پس به بیا موږ د فعل معنا کوو، او تېره شوې زمانه به ورسره ضرور وایو چې ځکه دا موږ د فعل ماضي بحث شروع کړی دی. نو د هو معنا د هغه یو مذکر غایب، او د نسواره معنا د مدد وکړو. هغه یو مذکر غایب مدد وکړو، او دا مدد وشو. نو چې شوی کار وي نو هغه تېره شوې زمانه وي، په تېره شوې زمانه کې دلته ورسره کېږي. ښه جي، نو موږ سره اوله صيغه پیدا جوړه شوه. اوس به موږ د دې اولې صيغې نه دویمه صيغه هم جوړو، د اولې صيغې نه به درېیمه صيغه هم جوړو، د اولې صيغې نه به موږ څلورمه هم جوړو. د اولې صيغه به تر د اخره پورې انشاءالله چلي. نو د نسواره چې دی، د نسواره کې هو ضمیر فاعل دی، اول به د هغه معنا وکړو هغه یو مذکر غایب، او بیا د نون سواترا پکې فعل دی، د ده معنا نه مدد وکړو. نو بیا به ورپسې موږ د هغه فعل معنا وکړو، مدد وکړو. نو ګورئ دا پکې فاعل، دا فاعل معنا ده هو ضمیر،
هو ضمیر دا د هو ضمیر فاعل معنا ده او دا مدد کو پکې فعل دی فعل او دا په تیر شوی زمانہ کې دا پکې ماضی دی نو ګورې دې کې دا درې واړه خبرې راځي هو ضمیر پکې فاعل دی فاعل معنا ده کار کولو والا ٹھیک شو او فعل کار ته وای او ماضی تیر شوی زمانه ته وای ٹھیک شو جی نو د هو ضمیر کې موږ سره هو پرې نسوارا صيغه کې موږ سره د درې خبرې معلومه شوې یو خو پکې را سره د هو ضمیر فاعل معنا معلومه شو فاعل معنا د کار کولو والا هغه یو مذکر غائب دا د فاعل معنا شو مدد کو دا د فعل معنا شو په تیر شوی زمانه کې دا د ماضی معنا شو ٹھیک شو جی نو موږ سره اوله صيغه پیدا جوړه شو اوس موږ تسنیه جوړو مونږه اوس د تسنیه مذکر غائب د تسنیه مذکر غائب صيغه جوړو خو هغه ګوره د اولي صيغه نه جوړيږي د نسوارا نه جوړيږي ها ګوره نسوارا نو ته په چیرې په واحد کې موږ سره نسوارا یا په تسنیه کې موږ سره نسوارا دي نو مونږه بیا هغه ضمائر او تزوجي هو معنا هغه یو مذکر هما معنا ده هغه دو مذکر نو هغه هما چې دې کنه دي هما اصل کې داسې لیکل کېږي ٹھیک شو جی نو هما کې باندې ها او میم دا په نون سواترا کې پټ کو او دا یو الف په کې دري هما دا ښکار شي هما دا یو الف په کې ښکار شو او دا ها او میم دا په نون سواترا کې پټ دي نو موږ باندې الف نه پته لګاو چې په نسوارا کې هما ضمیر فاعل دی هما ضمیر پکې فاعل دی دا نون سواترا فعل دی او هما پکې فاعل دی نو ماته دا الف وای چې په نسوارا کې هما دی الف سوي چې یاره په دا الف معنی دا اشاره راکړي چې په نسوارا کې هما ضمیر فاعل دی نو اول به موږ دا هما ضمیر معنی وکړو هما ضمیر فاعل دغه معنی کو او د نون سواترا معنی با د نون سواترا پکې همیشه موږ سره فعل دی دا د نون سواترا تر اخره پورې چلی نو موږ سره د اول به موږ د هما معنی وکړو د هما معنی له هغه دوا مذکر غائب او فعل معنی له مدد وکړو هغه دوا مذکر غائب مدد وکړو او بیا پکې دا ماضی معنا وکا په تیر شوی زمانہ کې خالي دا موږ سره دوی صيغه جوړه شو نسوارا معنا دا هغه دوا مذکر غائب مدد وکړو په تیر شوی زمانہ کې ٹھیک شو جی نو نسوارا کې موږ سره دا الف تیرې د نون سواترا سره چې کوم الف ته د دې الف نه پته لګي چې لکه دلته کې اوس موږ دا دوه کسان مدد کوي د دې الف معنا سره دوه کسان مدد کوي په دې کې دنه هما ضمیر فاعل دی اوس هم دا نون سواترا راخلم دلته کې لګوم نون سواترا دلته کې جمع جوړو نون سواترا چې دې کنه جی دا نون سواترا موږ سره اوماغه اوله صيغه ده د اوله صيغه نه دویمه جوړه شو د اوله صيغه نه به اوس موږ درېمه جوړو نو په نون سواترا کې ګورئ جی دا هو معنا هغه یو مذکر غائب هما معنا دو مذکر غائب نو هغه په دویمه صيغه کې راځي او هم معنا هغه ډېر مذکر غائب نو هغه هم چې ده کنه دا هم په اصل کې همو دا همو کې چې دا ها او میم ده کنه دا ها او میم دا په نون سواترا کې پټ شي او دا واو او الف دا به نون سواترا سره ولګي واو او الف ور سره ولګي دا واو نه مخکې دا زما ولګي نو نسورو شو را سره د نسورو کې چې ده کنه په دې نسورو کې دا نون سواترا فعل دی او دې کې هم ضمیر فاعل دی د سره راته پته ولګي د دې واو نه ځکه چې دا هم په اصل کې همو او دا نون سواد را پکې دا نون سواد او را دا درې واړه پکې فعل دي دا درې واړه حروف پکې فعل دي نو اول به موږ د هم دا معنی وکړو دا هم معنی نه هغه ټول مذکر غائب او بیا پکې د فعل معنی وکړه مدد یو کو او اوس پکې د ماضی معنی وکړه په تیر شوی زمانہ کې
خدي د نسوارا نمونږه نسوارا واحد مذکر غائب صيغه ده د دې نمونږه دویمه تسنیه مذکر غائب جوړ کړه نو دې نمسکه جوړ کړه مخې ته مر سره الف لګو د الف مال اشاره راکړي چې په دې نسوارا کې هما ضمیر فاعل دی او بیا دې خوا نسورو چې دې نسورو نو دام د نسوارا نه جوړ کو دا نسورو کې هم ضمیر فاعل دی ځکه دا هم په اصل کې همو ناموږه واو او الف واغستو دا پر نون سواترا سره ولګو او د واو نه مخکې حرف باندې پیش ولګو ځکه دا واو ساکن ځان نه مخکې حرف پیش مطالبه کوي نو ځان نه مخکې پیش غواړي نو هغه زبر پیش کو او دې کې دنه هم ضمیر فاعل دی اول به دا فاعل معنی کوي بیا به د نون سواترا معنی کوي او بیا به د ماضی معنی کوي نو موږ سره درې صيغې تیار شي دا مذکر غائب درې صيغې موږ سره تیار شي نسوارا نسوارا هغه یو مذکر غائب مدد کو په تیر شي زمانہ کې نسوارا هغه دو مذکر غائب مدد کو په تیر شي زمانہ کې نسورو هغه ټول مذکر غائب مدد کو په تیر شي زمانہ کې نسوارا هغه یو مذکر غائب مدد کو په تیر شي زمانہ کې نسوارا هغه دو مذکر غائب مدد کو په تیر شي زمانہ کې نسورو هغه ټول مذکر غائب مدد کو په تیر شي زمانہ کې نسوارا هغه یو مذکر غائب مدد کو په تیر شي زمانہ کې نسوارا هغه دو مذکر غائب مدد کو په تیر شي زمانہ کې نسورو هغه ټول مذکر غائب مدد کو په تیر شي زمانہ کې نو دا موږ سره درې صيغې اوس تیار شو اوس ان شاء الله موږ څلورمې صيغې لرازو د مؤنث غائب صيغې د مؤنث غائب صيغې موږ څنګه زده کوو نو ګورئ جی مؤنث غائب اوس پکې موږ اول چې واحد مذکر واحد مؤنث زده کوو نو ګورئ دا نون سواترا چې کنه نون سواترا بدل تکي مولي واحد مؤنث د نون سواترا د اولی صيغې نه موږ څلورمه صيغه جوړو واحد مؤنث غائب به څنګه جوړو نو ګورئ الته کې نسوارا واحد مذکر غائب او دلته کې واحد مؤنث غائب چې دا نون سواترا دی نو دا موږ په دې سره موږ یو تا ساکن لګو تا ساکن نو دا تا ساکن د مؤنث علامت دی دا وګدا تا بولګي او ساکن به کې جزم به په پاس لګولي نو دا شو د مؤنث واحد مؤنث صيغه شو واحد مؤنث صيغه به نون سواترا د واحد مذکر غائب چې کوم صيغه هغه سره به صرف تا ساکن لګي نو دینه واحد مؤنث غائب صيغه جوړه شو نو په دې واحد مؤنث غائب کې موږ سره دلته کې وګورئ ضمائر به موږ وایو ها دا مذکر درې ضمائر وایو هوا هما هم ٹھیک شو هغه پس بیا واحد مؤنث راځي هغه هي راځي نو په نصرت کې هي ضمیر فاعل دی هغه ممتنع کاری هي ضمیر فاعل دی دغه نصرت کې ممتنع هغه نخکاری او د نون سواترا پکې فعل دی موږ سره بنانون سواترا تر اخره پورې 14 واړه صيغو پورې چلی نو اول به موږ د هي ضمیر معنا وکړو هغه یو مؤنث غائب مدد وکړو دا مدد وکړو دا پکې فعل دی او د نون سواترا دا پکې فاعل دا هي ضمیر فاعل معنا ده او دا د فعل معنا دا مدد وکړو او په تیر شوی زمانہ کې پتیرا شوی زمانہ کې دا موږ سره ماضی شو دا د ماضی معنا شو نو دا ګورئ جی موږ سره واحد مؤنث صيغه تیار شو نسوارات معنا له هغه یو مؤنث غائب پتیرا شوی مؤنث غائب پتیرا شوی زمانہ کې مدد کو هغه یو مؤنث غائب مدد کو پتیرا شوی زمانہ کې هغه یو مؤنث غائب مدد کو پتیرا شوی زمانہ کې نو دا موږ سره واحد مؤنث غائب صيغه تیار شو اوس تسنیه مؤنث غائب جوړو تسنیه مؤنث غائب تسنیه مؤنث غائب تسنیه مؤنث غائب اوس دا نسوارت چې دا اوندل تکي لګو نسوارا او دا تام د تکو لګولا خو دې سره ګوري د هي نه پس بیا کم زمير راځي هي هما راځي دا هما کې چې ها او میم دا موږ راوغستو دا پرې نون سواترا او تا کې پټ کو او دا الف چې دا د تاسو سره ولګو الف هم تاسو سره ولګو او دته ها او میم په دې نون سواترا کې پټ شو نو دا موږ سره د نسوارات نسو شو نسوارتا دا الف د ځان نمخ کې زبر غواړي الف د ځان نمخ کې زبر غواړي نو هغه ساکن چې او تا ساکن وا د دې له زبر ورکو نو نسوارتا کې چې دا هما ضمیر فاعل دی
هما ضمیر فاعل او دا نون سواترا دا پکې فعل دی نو اول به موږ د نسوارتا کې د هما ضمیر معنی وکړو هغه دوا مؤنث غائب مدد وکړو دا غائب پورې دا د هما ضمیر معنی شو او د فعل معنی شو مدد وکړو او په تیر شوی زمانه کې دا تیر شوی زمانه چې دا پکې ماضی د ماضی معنی شو ماضی معنی تیر شوی زمانه ٹھیک شو جی نو موږ سره نسوارتا دا دویمه صيغه جوړ شو نسوارت هغه یو مؤنث غایبه هغه یو مؤنث غایب مدد وکړو په تیر شوی زمانه کې نسوارتا هغه دو مؤنث غایب مدد وکړو په تیر شوی زمانه کې اوس مونږه سلورمه یعنی شپږمه صيغه جوړو د هغه د واحد مذکر غایب نه جوړیږي همغه واحد مذکر غایب راواخلو او دلته د جمع مؤنث جوړو نون صاد را مې راواغستا او په شپږمه صيغه په ځای کې مو ولګو نو اوس په مونږه داسې کوو چې د دې په شپږمه صيغه کې ګورئ موږ سره ضمائر عزه کوي هيا د واحد مؤنث غائب هما هغه دو مؤنث غائب او هن هغه ټول مؤنث غائب نو ګورئ جی اول به موږ د نون سواترا دا را ساکن کو را ساکن هم کړه دا هن چې دا هن دا هن اصل کې و داسې ګورئ جی هن او نا دا نون بر بیالو نو دا دوا نونونه چې دا یو شان دي د دې نه دا یو نون جوړ کو او شته په واچو او د اخیری نون دا زبر حرکت راواغسو دای په واچو نو دا هن هن نشو اوس دا هن چې کنه هن دا براوالو په نون سواترا کې په پټکو او دا یو نون مفتوح چې کنه دا براوالو د نسوار سره به ولګو نو نسوار نشو نو دا نون ما اشاره راکې چې را دته کې هن په نون سواترا کې هن ضمیر دی هن د جمع مؤنث غائب ضمیر دی نو دا هن کې چې کنه دا نسوار نه کې دا هن ضمیر فاعل دی هن ضمیر فاعل او دا نون سواترا پکې فعل دی د دې اوس موږ معنا کوو د نسوار نه معنا دا اول به د هن معنا وکي د فاعل معنا وکي هغه ټول مؤنث غائب هغه ټول مؤنث غائب مدد دا مدد چې د فعل معنا ده مدد وکړو د دې ځنه دا فاعل دی او دې ځنه دا فعل دی او پتی رشوی زمانہ کې وګورئ چې موږ سره شپږ صيغې تیار شي نصرنا هغه یو مؤنث غائب مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرت هغه یو مؤنث غائب مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتا هغه دو مؤنث غائب مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرنا هغه ټول مؤنث غائب مدد کو په تیر شوی زمانہ کې اوس دا اول صيغه نه ذکر دي نصرا هغه یو مذکر غائب مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرا هغه دو مذکر غائب مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرو هغه ټول مؤنث غائب مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرت هغه یو مؤنث غائب مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتا هغه دو مؤنث غائب مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرنا هغه ټول مؤنث غائب مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نو دا موږ سره شپږ صيغې تیار شوي ان شاء الله نن به موږ دا ټول ګردان پوره کوو دا پوره صيغې به ان شاء الله موږ نن زده کوو او دینه پس موږ سره بورډ کې ځای نشته نو دا ان شاء الله وسرانو او دوباره بیا نورې د حاضر او صيغې جوړو دا موږ سره مذکر غائب صيغې ختم شوي اوس د مؤنث حاضر صيغې چې د مذکر غائب او بیا پسې مؤنث غائب نو دا ګردان له کوم تک زده کوو نسوارا معنا له هغه مذکر غائب مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نسوارا هغه دو مذکر غائب مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نسوارو هغه ټول مذکر غائب مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نسوارت هغه یو مؤنث غائب مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نسوارتا هغه دو مؤنث غائب مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نسوارنا هغه ټول مؤنث غائب مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نسوارا نسوارو نسوارت نسوارتا نسوارنا نسوارا نسوارو نسوارت نسوارتا نسوارنا نسوارا نسوارو نسوارت نسوارتا نسوارنا نسوارا نسوارو نسوارت نسوارتا نسرنا
نو دا موږ سره اول شپږ صیغې وي. نو ان شاء الله موږ بیا په بل درس کې دا نورې د حاضرو صیغې زده کړو د خیر سره. دا هم اول د غایبو صیغې زده کړې. په بل درس کې به ان شاء الله موږ باس اثبات فعل ماضي معروف کې د حاضرو مذکر او د متکلم صیغې زده کوو. نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم.